دا وخت تاسو خبر درکو صوبایي سرخار پیښور کې با بي آر ټي سرویس نن د بند ساتلی شي د بي آر ټي ترجمانې صدف کامل تر مخه د بي آر ټي بس سرویس سیستم اپډیټ کولی شي د کوم لپاره چې نن سرویس بند کړي شوی دی د بي آر ټي بس سرویس بندېدو سره په ښار کې لوی واړه د مشکلاتو سره مخ شوي دي او ولس ته د خپلو کارونو روزګارونو لپاره په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي دي صوبایي سرخار پیښور کې با بي آر ټي سرویس نن بند ساتلی شي د بي آر ټي ترجمانې صدف کامل تر مخه د بي آر ټي بس سرویس سیستم اپډیټ کولی شي د کوم لپاره چې نن سرویس بند کړي شوی دی د بي آر ټي بس سرویس بندېدو سره په ښار کې لوی واړه د مشکلاتو سره مخ شوي دي او ولس ته د خپلو کارونو روزګارونو لپاره په تګ راتګ کې مشکلات دي خبر درکو صوبایي سرخار پیښور کې به بي آر ټي سرویس نن بند ساتلی شي د بي آر ټي ترجمانې صدف کامل تر مخه د بي آر ټي بس سرویس سیستم اپډیټ کولی شي د کوم لپاره چې نن سرویس بند کړي شوی دی د بي آر ټي بس سرویس بندېدلو سره په ښار کې لوی واړه د مشکلاتو سره مخ دي او ولس ته د خپلو کارونو روزګارونو لپاره په تګ راتګ کې مشکلات دي